دویم نمبر صبر پکار دی. استاد کې په ډېر زیات صبر ولې په ماشومانو کې په طلباو کې په شاګردانو کې هر قسم شاګرد دي، روان، شرارتي، غافل، سبق له توجه نه ورکوونکي. نو بعض اوقات استاد دل برداشته شي، نو دغه ټایم ته دا حیثیت یاد کړي چې زه خو استاد یم، که دا زه سم نه کوم دا به څوک سموي. بعضې استاد شکایت کوي کله چې زما ماشومان ډېر روان دي، چوپیانې کوي، شرارتونه کوي، نو هلکه ته استاد دسې، ته استاد نه دی چې دا به ټیک کې تا چې دا معلم ټایټل او د استاد میلاو شوی دی، دا د څه دا به ته ټیک کې ته ګیلې شکوې مه کوه، ته د طریقه بدله کړه. که مخکې تا سختي کو نو تدبیر راواله، نهج بدل کړه، سختۍ باندې نه کېږي، په نرمۍ راواله راشه او برداشت کوه، صبر کوه. دا نه چې ته دل برداشته شي او ته وایې چې یاره بس دوی دا خپل عادتونه نه پرېږدي، بس یاره زه دوی سره نور نه شم کولی، بس ځمه یاره. چې تا کې صبر نشته ته بهترین معلم دی.